أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة رکوع نمبر 6 آیت نمبر 60. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا. عزتمندو الله رب العزت په دغو آیتونو کې موسی علیه السلام ته فرمایي چې کله موسی علیه السلام د خپل قوم دپاره الله رب العزت نه اوبه وغوښتلې چې الله موتا اوبه راکه، نو الله رب العزت ورته وفرمیلو چې موسی د تو په لوست کې چې کومه امسا ده دا ته کوڼې باندې ووایه. څنګه چې موسی علیه السلام امسا په کوڼې باندې وواله، نو الله رب العزت هغه کوڼې نه او یا هغه کوڼې نه 12 چینې ورته الله رب العزت راونې کړي. دا د موسی علیه السلام معجزه وه. الله رب العزت هر نبی ته معجزات ورکړي دي. موسی علیه السلام ته الله رب العزت دا یوه معجزه ورکړې وه چې څنګه خپله همسا په کوڼې باندې ووله، الله رب العزت 12 چینې ورته راونې کړي. هغو 12 چینو نه 12 قبیلې اوبه څښلې. دا 12 چینې ورته ځکه راونې شولې چې موسی علیه السلام سره کوم قوم و هغه 12 قبیلې وې، 12 ډالې وې، نه هرې وې ډالې هرې وې قبیلې خپلو اوبو ته به تللو، د اوبو ځای ته به تللو او اوبه به څښلې. او دا قصه په کوم ځای کې شوې وه؟ نو بعضې علما یی چې دا یوه صحرا وه، هغه نامه وه سینا. دا د سینا په غره کې شوې وه چې موسی علیه السلام الله رب العزت نه اوبه طلب کړي، نه الله رب العزت وفرمیلو چې خپله امسا په کوڼې باندې ووایه تو ته به اوبه میلو شي. بني اسرائیلو باندې الله رب العزت دا بل غټې نوم وکړو چې الله رب العزت کوڼې نه ورته 12 چینې روانې کړي. بني اسرائیل الله رب العزت په سیراب کې اوبه ونه وڅښل. وَإِذِ اسْتَسْقَى کله چې وغوښتلې اوبه موسی علیه السلام لقومه خپل قوم دپاره، نو الله ورته فرمایي فقلنا بس مو ورته ویلو اضرب ووایه بعصاکه د تو امسا د تو لخته الحجره په کوڼې باندې. چې په کوڼې باندې کله امسا مبارکه وواله فانفجرت بس روانې شوې منه د دې کوڼې نه 12 عینا 12 چینې. الله رب العزت موسی علیه السلام ته 12 چینې روانې کړي. قد علم یقینا وی پیژندلو کل اناس هرې وی ډالې، دا 12 ډالې وی که نه، هرې وی ډالې دا وپیژندلو. څه شی وپیژندلو؟ مشربهم ځای د څښلو د دوی، یعنې هرې وی ډالې ته پاته ولګېدله چې مو د څښلو ځای دا ده، زه به دغه ځای نه اوبه څښم. بلې ډالې بولي چې مو دا ځای اوبو ځای ده، زه به دغه ځای نه اوبه څښم. نه هرې وی ډالې ته الله رب العزت د اوبو ځای ور وښیلو. کلو خورئ واشربو او څښئ من رزق الله دی الله رزق نه. ګوره الله بني اسرائیلو ته څومره ښایسته خبره کوي چې د مو رزق نه تاسې خورئ او تاسې څښئ. خو مخته څه ورته فرمایي ولا تعصوا تاسې ما ګرځئ فی الارض په ځمکې کې مفسدین فساد کوونکي. د مو نعمتونه استعمالوئ، خورئ څښئ، رزق زه درکوم، او ګوره تاسې ځمکې کې فساد ما کوئ، تاسې ځمکې کې د مو نه فرمانۍ ما کوئ، تاسې ځمکې کې قتل و غارت ما کوئ. د موسی علیه السلام نه فرماني ونه کړئ، د مو د احکاماتو نه فرماني ونه کړئ. مو حکمونو مطابق د موسی علیه السلام طریقو مطابق زندگی تیره کړئ، لکه څنګه مو دنیا کې تاسې باندې انعامات کړي دي او آخرت کې به تاسې باندې همیشه دپاره انعامات وکړي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى عزتمندو لکه څنګه مخکې آیتونو کې تیر شولو
چې الله رب العزت د موسی علیه السلام قوم ته به من او سلوا ورکول، ښایسته خوراکونه به یې ورکولو، ورته به ټېرې به یې ورکولې. نو بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ډېره عجیبه خبره وکړه چې موسی او به همیشه دا من او سلوا خورو، روزانه به مو اندایو خوراک وي، روزانه به مو به ټېرې خورو. چې ته الله رب العزت نه دوا وکړه، مو دپاره الله نه وغواړه مو ته سبزي راکړي، مو خو روزانه دا خوراکونه نشو کوی. ګوره دا یې ناشکري وکړه، د نعمت ناشکري د څه وکړه که نه، الله رب العزت په همیشه دپاره تو باندې نعمت حرام. تفسیر کبیر کې امام رازي رحمه الله لیکلی دي چې کفران نعمتي حرمان نعمتي، د نعمت کفر کول، د نعمت ناشکري کول په همیشه دپاره په ځان حرام. دغو د من او د سلوا ناشکري وکړه. موسی علیه السلام ته یې چې ته زموږ دپاره خپل رب نه دوا وغواړه. د څومره سخو خبره یې کړې، ته زموږ دپاره خپل رب داسې نه یې چې زموږ دپاره زموږ رب نه ته دوا وغواړه. نه، ای موسی ته خپل رب نه زموږ دپاره دوا وغواړه چې موږ ته سبزی راکړي، موږ ته بدرنګ راکړي، موږ ته اوږې دال راکړي، موږ ته پیاز راکړي. دا خبرې یې کولې. موږ ته سبزی راکړي، موږ روزانه د من او سلوا نه خورو. نه، دا خبره په دغو آیتونو کې الله فرمایي چې تاسې کوم معمولي شی ده هغه مو خوښ کو، او تاسې کوم بهترین شی و د خوراک دپاره هغه مو پرېږدول. من او سلوا خو ډېر قیمتي شی و، هغه تاسې نه غوښتلو، او کوم معمولي شی ده سبزی هغه تاسې وغوښتلې. نو په دغو آیتونو کې الله رب العزت اوس بله خبره بني اسرائیلو ته کوي. وَإِذْ قُلْتُمْ، کله ویلو موسی علیه السلام ته قوم ویلو، وَإِذْ قُلْتُمْ کله ویلو بني اسرائیلو یا موسی، ای موسی علیه السلام، لن نصبر هرگز مو صبر نه کوو علی طعام واحد په یوه قسمه خوراک باندې، مو به د یوه قسمه خوراک همیشه کوو. فدع لنا، ای موسی ته دوا وکړئ مو دپاره ربک، رب خپلنا، ته خپل رب نه دوا وکړه. چې دوا وکړه، دا دوا وکړه یخرج لنا چې راوباسي مو دپاره مما د هغه څه نه تنبت الارض چې رزرغونوي ځمکه، من بقلها سبزی د ځمکې نه، وقثائها بدرنګ د دې ځمکې نه، وفومها اوږه د دې ځمکې نه، وعدسها دال د دې ځمکې نه، وبصلها پیاز د دې ځمکې نه. یعنې موږ ته ځمکې نه الله سبزی راکړي، موږ ته الله د ځمکې نه بدرنګ راکړي، موږ ته الله د ځمکې نه اوږه راکړي، موږ ته الله د ځمکې نه دال راکړي، موږ ته الله د ځمکې نه پیاز راکړي. قال موسی علیه السلام ته وفرمیلو اتستبدلون، آیا تاسې غواړئ الذي هغه څه هو ادنی چې ډېر معمولي دي، بالذي په بدلې د هغه څه کې هو خیر چې تاسې دپاره ډېر بهتر دي. بهتر شی من او سلوا دي، معمولي شی دا سبزی دي. نو اوس الله رب عزت څه فرمایي چې اهبطو، ای بني اسرائیلو اهبطو، څه لوړ شئ مصرن یو شعر ته. مصرن نه مراد مصر نه ده بلکې یو شعر ده. چې کوم شعر راوي بس تاسې شعر ته رافته لوړ شئ، هځې کې تاسې خپل کارونه وکړئ، ځمکې کې تاسې تخم واچوئ، کومې تاسې پسند سبزی وي، تاسې ته کومې خوښ خوراکونه وي، هغه خوراکونه به تاسې ته ځمکې نه میلو شي. دال وکړئ دال به ته میلو شي، اندارنګې سبزی وکړئ سبزی به ته میلو شي. دغه ګوره ناشکري وکړه. الله رب العزت د زجر او د سخت په انداز کې ورته الله وفرمیلو چې تاسې لوړ شئ ځمکو ته، یو شعر ته لوړ شئ، تاسې کوم شی مطلوب وي، کوم شی مو خوښ وي، هغه به تاسې ته ځمکې نه میلویږي. اهبطو، چې لوړ شئ مصرن یو شعر ته، فإن لکم، بس بېشکه تاسې دپاره ما هغه څه دي سألتم چې تاسې وغوښتلو، وضربت ووهلی شو علیهم دوی باندې الذلة ذلت، ذلت په راغلو، ومسکنه او غریبي په راغله. ځکه چې څوره چېرته من او سلوا ګوره او چېرته د ذلت او د مسکنت والا الله رب العزت په دوی باندې ذلت راوستلو، څه بعد کې دوی باندې الله مسلط کو. دا د الله رب العزت د غضب مصداق جوړ شولو. ځکه د نعمت نه شکري وکړه. غضب هم دا د رحمت په شانتې د الله یو صفت ده، لکه څنګه رحمت د الله صفت ده، دارنګې غضب هم د الله صفت ده. دوی نه شکري وکړه، الله ذلت پر راوستلو، الله غریبي پر راوستله. وضربت ووهلی شو علیهم په دوی باندې الذلة ذلت والمسکنة غریبي، وباءوا اخته شو بغضب په غضب باندې من الله د الله طرف نه. ذالک
دا په دې وجه بانهم یقینا دوی کانو یکفرون چې کفر کولو بآیات الله دی الله په آیتونو ويقتلون النبیین وقتل کولو بنبیون بغیر الحق ناحق بندي نبی به ایسو قصور نو بنی اسرائیل به ولی گدلو نبیون به قتل کو نبی قتل بندي الله سوره خفکیږي ذالک دا سبب د دی بما عصوا چې دوی نه فرمانه کولی وکانو ودوی یعتدون زیاتی کون کی دی حدنا زیات تجاوز وکو الله رب العزت همیشه دی پارا بربود کو دا دی الله رب العزت دی ذلت او دی غضب و وجبل بینی سو گویا دوی دی مو ایتونو نه انکار وکو الله طرف نه کوم نبیون و ترغلیو دی حق دعوت دی پر رغلیو آی قتل کو و یغو تذلیل وکو دی یغو بیزتی وکا نو ټول یهود ارتکاب دی گناهونه وکو نه الله رب العزت همیشه دی پارا هغه خلق تباہ برباد کو او بل دغو حد نه تجاوز وکو یعتدون به څه معنا کوي یعتدون معنا یوال دی عصو معنی ته ګوره عصو نفرمانی وکا یعنی څه مطلب دا چې کوم کارونه الله مانع کړو چې دا کارونه ما کوي آی وکو چې کوم کارونه او تلایلو څه دا وکي آی نه کول او یعتدون مطلب دا چې کوم کارونه الله رب العزت متامر کړی دا چې بنی اسرائیل ته دا کور وکي اخ کور کولو کې حد نه تجاوز کولو ته یعتدون یی اوس اطاعت او فرمانبرداری دا ده چې منهیاتو نه ځان وساتي ماموراتو باندې عمل وکي کوم شي نه الله مانع کړی نه کوم کوم شي الله حکم کړی څه کوا هغه کوم خو چې کوم شي حکم شوی ده څه دا کوا اکول کې بخپل ځان طرف نه کمای زیاتای نه کوي کمای زیاتای کول دی الله په حکم کې دا اوس حد نه تجاوز ده اوس اسبې دواره کوته فرض دي تدریره کوته وکي دا تو دی الله حکم کې تجاوز وکو حد نه زیات تجاوز دا وکو دا الله رب العزت نه خوخی واذ استسقى کله وغختلی اوب موسی علیه السلام لقومه خپل قوم دی پارا فقلنا بس منگو تویلو اضرب بعصواك الحجر ويا دخل امسا الحجر پکونی بندی فانفجرت بسر روان شوی منه ددی کاننا 12 دولس عینا چینی قد علم یقینا وپجندلو كل اناس هروی ڈلی مشربهم زید اسکلی ددوی کلو خره واشربو اسکے من رزق الله دی الله رب العزت رزقنا ولا تعثوا تسما گرزه فی الارض پزمک کی مفسدین فساد کونکی واذ قلتم کلویل دو یا موسی علیہ السلام لن نصبر منگ صبر نکو على طعام واحد په قسم خوراک بندی فدع لنا دواوک لنا منگ دی پارا ربک رب دی تونا یخرج لنا سر ابسی لنا منگ دی پارا مما دهغتنا تنبت الارض رازرغنوی زمکا من بقلها سبزی دی زمکنا وقصائها بدرنگ دی زمکنا وفومها اوگد دی زمکنا وعدسها دال دی زمکنا وبصلها پیاز دی زمکنا قال ویلو موسی علیہ السلام اتستبدلون آیتو سی غوڑے الذي هغس هو ادنا سدیر معمولی دی بالذي بدلی دی اغس کی هو خیر سی تو سی دی پارا بہتر دی اهبتو چلو لوٹ شه مصرن یو شیرتا فإن لكم بس بشکتا سود پارا ما هغس دی سألتم ستو سی وغختلو وزربت اوهلشو علیهم پدوی باندی الذلت زلت والمسکنة غریبی وباؤ اختاشو بغضب پغضب باندی من الله دی الله رب العزت طرفنا ذالک دا پدی وجہ بانهم یقینا سدوی کانو کولو یکفرون کفر کولو بآیات الله پایتونو دی الله باندی ويقتلون النبیین قتل کولو بنبیون بغیر الحق نحق باندی ذالک دا سبب دی بما عصوا سدوینا فرمانو وکانو ودو یعتدون زیادے کون کی دی حدنا